د ISI مشهور جاسوس زید حامد منافقت غوښتل یې د ملي بیرغ ملاتړی او طالبان په جنگ واچوي، خو یو طالب زبردست ځواب ورکړی. پاتې معلومات یې را سره همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي بیرغ سره د طالب مشرانو د مخالفت اصلي دلیل ښکاره شو. د زید حامد غوندې د ISI جاسوس چې ورسره مخالفت کوي نو ښایي چې د ISI لخوا پرې بندیز لګېدلی. زید حامد د طالبانو د راتګ د ورځو یوه پخوانۍ ویډیو نشر کړې چې پکې ښکاري طالبان یو ماشوم څخه ملي بیرغ اخلي او وهي یې. ورسره یې لیکلي دا ویډیو افغانستان دی چې پکې لیدل کېږي یو افغان ملتپال کمونیست د پخواني بیرغ سره روان دی، خو د اسلامي امارت سرتیرو لخوا ورڅخه په زوره نیول کېږي. څوک چې افغانستان کې پخوانی بیرغ او د پښتونستان بیرغ پورته کوي نو پوه دې شي چې د طالبانو او پاکستان ګډ دښمن دی. د هغه دا خبرې د خلکو او ان طالب ملاتړو د سختو غبرګونو سره مخ شوي دي. د سمیع په نوم یو طالب ورته لیکلي چاته چې ته کمونیست وایې دا زما وینه ده، دا زما ورور دی، که زه دا وهم یا دی ما وهي څه ستونزه نشته، ته مه خوشحالېږه، انتظار کوه وخت به یې راشي چې ډېر ژر به طالبان او همدا خلک چې ته یې کمونیست ګڼې اوږه په اوږه به تاسو منافقینو او د بریتانیا ملکې الیزابت زامنو سره ګورو. زید حامد یې په ځواب کې لیکلي که تاسو ټول افغان وروڼه یاست نو ولې د سپو په څیر یو بل سره جنګیږئ؟ د بهرنیو کفارو سره جنګ کول خو خیر، زه پخپله د افغانستان په دې جهاد کې شامل وم، خو ولې یو ګوند بل ګوند وژني؟ پښتانه او هزاره ولې جنګیږي؟ د هند پر ضد یوه کلمه هم نه وایاست، خو له پاکستان سره دښمني کوئ. راځه اوس ته هم خپله هڅه وکړه، د ډیرو مسلمانانو وینه ستاسو په لاس کې تویه شوه. تا تر نن ورځې پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته څه ګټه رسولې ده؟ د ټولې نړۍ کفار د پاکستان پر ضد دي، تاسو هم له کفارو سره یو ځای شئ، ته هم د یهودو نصارې او مشرکانو سره ودرېږه، حرامخور او غدارې. سمیع بیا ورته لیکلي تاسو خو هم وایي چې ټول یو پاکستانیان یاست، بیا ولې بلوڅان در څخه ازادي غواړي؟ پښتانه ولې در سره جهاد کوي؟ پاکستانیان حتی د پیسو لپاره خپله مور لور لیږي او خرڅوي، او د مهاجرت او میلمه پالنې خبره مه کوه. پښتونخوا زموږ خپله خاوره وه او ده. افغانانو ته دعا وکړه، کنې اوس به د هیواد 4 ټوټې وای. جنرال موبین بیا ورته لیکلي چې پاکستان استخبارات غواړي په داسې تبلیغاتو د افغان ولس او طالبانو ترمنځ کرکه رامنځته شي، خو طالبان اوس پوه شوي او پنجابیان به هیڅکله هم خپل دې هدف ته ونه رسیږي.